ورزو په پښتو ادبیاتو کې سروکي او لنډۍ خاص ځای لري او د دې برخې یو ځانګړی ویونکی موږ دلته ځان سره لرو چې ډېر ښه ترنم کوي. په ډېر درنښت ادریس ځواک ته بلنه ورکومه. رئیس صاحب تا به نه یې اورېدلی ادریس ځواک زبردست ترنم کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. په دې تالار کې ناستو درنو باعزته ادیبانو، شاعرانو، لیکوالانو او د غونډې ټولو ګډونوالو او ټولو مشرانو، السلام علیکم ورحمت الله. ما د جنگ صفونه کړم، یا ما د جنگ صفونه کړم، د امن اعلان وکړم. څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړم. ډېر ښه دی، ډېر ښکلی، ډېر ښکلی. ما د جنگ صفونه کړم، ما د جنگ صفونه کړم، د امن اعلان وکړم. څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړم. څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړم. جنگ د اویاو حورو سردار دي سر تورې کړې، جنگ د اویاو حورو سردار دي سر تورې کړې. یا جنگ نور مې پرېږده، جنگ نور مې پرېږده چې لږ رحم په ځان وکړم. څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړم. څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړم. ذکر د یو ښکلي مې په هر آیات کې لوستی دی، ذکر د یو ښکلي مې په هر آیات کې لوستی دی. زما چې خبره پرې، زما چې خبره پرې د خدای او جانان وکړم. څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړم. څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړم. ښار مې هدیره شوه، هدیره تر ښاره لویه شوه. ښار مې هدیره شوه، هدیره تر ښاره لویه شوه. نور به په پردي جنګ کې، نور به په پردي جنګ کې لا څومره تاوان وکړم. څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړم. څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړم. ما د جنگ صفونه کړم، ما د جنگ صفونه کړم، د امن اعلان وکړم. څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړم. څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړم. شور د ژوند ژغورنې چې د پیغلې وړانګې اورما، شور د ژوند ژغورنې چې د پیغلې وړانګې اورما. مړنه یې په قبره، مړنه یې په قبر باندې غږ د ارمان وکړم. څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړم. څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړم.
خدای به مې درویش روښانه غېږ د سولې ډکه کړې خدای به مې درویش روښانه غېږ د سولې ډکه کړې غږ د پیغلتوب به یې غږ د پیغلتوب به یې په هر یو افغان وکړمه څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړمه څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړمه ما د جنگ صفونه کړم ما د جنگ صفونه کړم د امن اعلان وکړمه څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړمه